سلامونه ګرانو کتونکو، دیدار یوسف زه یم. د صحت په حواله د یوې بلې مهمې ویډیو سره حاضر یم. نن به زه خبره کومه چې مونږه خپلې ګردې څنګه سلامت ساتلی شو، د ګردو فیل کېدو نه مونږه ځان څنګه بچ کولی شو، ځکه چې دا یوه ډیره مهمه مسله ده او خصوصا زموږ د پښتنو په علاقو کې د پاکستان کې دا ډیره زیاته شوې ده. د ډیر مختلف وجوهات دي او نن سبا پاکستان کې د یو راپورټ مطابق په هر شپږو کې یو کس چې دی هغه د ګردو د مرض ښکار دی یا ګردې فیل کېدو طرف ته روان دی یا فیل دی. نو دا یو ډیر مهلک مرض دی، ځکه چې ګردې فیل شي نو په دې باندې بیا په یو ټرانسپلانټ باندې تقریبا 50-60 لک روپو پورې خرچه راځي او بیا د هغې دوايانې ټول عمر خوراک او د هغې سره د مرض سره ژوند تېرول، نو دا ډېر ګران کار دی. نو د ګردو مرض د ځان بچ کول موږ څنګه ځان بچ ساتلی شو؟ د دې خاص ډېر وجوهات کېدی شو، خو درې ډېرې غټې او مهمې وجې دي. د ټول نه غټه وجه 50% ګردې چې فیل کېږي نو هغه د شوګر د وجې دي، تقریبا 10% چې هغه د بلډ پرشر د وجې دي او 10% چې دي هغه د دوایانو د وجې دي. دوایانې ډېر خطرناک شی دی. په دې باندې زه اکثر په فیسبوک هم لیکل کوم ملګري چې ځکه چې امیونټي د وجود ختمی، نو په خپل امیونټي باندې چې موږ ځان څومره دغه خلاف کار کولی شو، د بیمارو خلاف، نو دومره هغه دوایانې موږ له دغه نه راکوي، مدد نه کوي، ځکه چې که دوايي د یو څیز دپاره موږ خورو نو 10 مرضونه نور جوړوي. بهرحال زه راځمه لکه د ګردو فیل کېدو وجوهات ما خبره کړو، د ټول نه مخکې ټول نه غټه وجه چې دا هغه شوګر دی. اوس دلته زه یو ډېره مهمه خبره کوم، ټول ملګري دې واوري، خصوصا څوک چې دا یوټیوب فالو کوي د هغو دپاره زه دا خبره کوم چې کله مونږه یو کس عام کس هغه لاړ شي په 13 کالو په عمر کې 40 کالو په عمر کې او د شوګر ټیسټ وکړي او هغه ته وایي چې تا ته اوس شوګر شروع شو یا ته په بارډر لاین باندې، نو دلته دا خبره تاسو نوٹ کوئ چې دغه شوګر چې دی کله چې دی په وینه کې راغی دا تقریبا 10-15 کاله مخکې شروع شوی دی. د هغې بنیادي وجه څه ده؟ د هغې بنیادي وجه دا ده چې زمونږ خلک چې دی هغه یو ټیسټ دی په وینه کې، هغې ته سی پیپټاید ټیسټ وایي. دا ډېر زیات ضروري دی، دا د شوګر د ټیسټ نه مخکې کول غواړي، خصوصا هغه کسان چې لکه د هغو په خاندان کې فیملی هیسټري ده د شوګر او یا د هغو وزن زیات دی او خصوصا یا خېټه یې غټه ده، نو په کار ده چې هغه د 20 کالو نه پس یا زه به وایم چې 18 کالو نه پس دغه سی پیپټاید ټیسټ چې دی د وینې یو ټیسټ دی، دا د ضرور کوي چې په هغه کې د پیپټاید مقدار څونه دی. تاسو به اوس وایئ چې سی پیپټاید ټیسټ دا هم د وینې یو ټیسټ دی، څنګه چې د رګ نه وینه واخلي او دا په هغې کې بیا ګوري. نو کله چې دا سی پیپټاید کې دا دغه زیاتي انسولین، دا چې کله زیاتي نو انسولین مقدار زیاتي، کله چې په دې وخت کې د انسولین مقدار زیاتي نو د دې مطلب دا دی چې ستاسو پنکریاس چې دی هغه زیات انسولین پیدا کوي. او ولې پیدا کوي؟ ځکه چې ضرورت دی. ضرورت ولې دی؟ چې په وینه کې د شوګر مقدار زیات دی، خو په وینه کې هغه زیات مقدار ځکه نه ښکاري چې دی کنټرول کوي. نو دا انسولین ریزسټنس چې کله پیدا کېږي نو دا تقریبا 10-15 کاله اخلي او په دې باندې ډېر کم خلک پوه دي، یا که ډاکټران پې پوهه دي خو خلک پوه کوي نه. نو د دې وجه دا ده چې لکه کله تا ته بیا چې کله ستا په وینه کې تا ته پته ولګي چې شوګر دی او مرض درته ښکاره شي، نو ما چې څنګه خبر وکړه د په وجود کې 10-15 کاله شوي، نو 10-15 کاله به دی کم اعضا ستاسو ټارګټ کوي. دی چې 10-15 کاله دی کېږي نو د تقریبا 10% د سترګو بیماری پیدا کړي، د 2% ګردې خرابې کړي او د تقریبا 80% چې دی بلډ پرشر زیات کړی. نو دا ډېره بنیادي او مهمه خبره ده. په دې خبره د ټول خلک ځان پوه کړي چې دا سی پیپټاید ټیسټ خامخا کوي. بیا د هغې نه پس چې دی HbA1c ټیسټ چې دی هغه دی کوي او هغه دی د 5% په کار ده چې د 4.5 یا 5 نه په دې منځ کې ساتي، ځکه چې دا د 5 نه زیاتېږي نو دی بیا ستاسو ته مسلې جوړوي. او کله چې شوګر زیات کړي نو هغه څنګه چې ما وویل په نورو ډېرو اعضا نه علاوه په ګردو باندې د دې ډېر زیات بد اثرات دي. نو په کار ده چې موږ لکه خپل شوګر کنټرول ساتو، هغه که په دوایانو باندې موږ کنټرول ساتو، که موږ په خوراک باندې او ورزش ورسره او دا ټولې خبرې، خو چې لکه موږ خپل HbA1c چې کوم دی هغه موږ د 5 نه زیاتېدو ته نه پرېږدو.
که نه بیا موږ ته مسله دویمه غټه خبره چې کومه ده کومه وجه چې ده هغه بلډ پریشر دی. ما چې څنګه خبره وکړه چې 30% یا 10% د ګردو فیل کېدو دویم وجه چې ده هغه های بلډ پریشر دی، زیات بلډ پریشر. نو بلډ پریشر هم لکه مونږ په مختلف طریقو باندې زه بیا دا خبره کوم که دوایانو نه علاوه تاسو خپل بلډ پریشر کنټرول ساتلی شئ، هغه په خوراک ساتئ او هغه په پرهیز ساتئ او هغه په ورزش ساتئ، نو دا به ډېره ښه خبره که نه بیا هم تاسو دوایانې خورئ نو کوشش دا کوئ چې لکه څومره کم خوړی شي او پرهیز ورسره زیات وي نو هغه تاسو استعمالوئ. د دې نه علاوه هایډریشن دی، لکه اوبه زیاتې څښل دي او د اوبو څه مقدار نشته. په دې زما ویډیو شته، لکه ځینې خلک وایي ډاکټران وایي چې لکه 3 لیټره اوبه څښل پکار دي په ګرمو کې، 3-4 په یخنۍ کې او 2 پوره دي. خو زیاتره دغه چې کوم دي ډاکټران یا ساینټسټ چې کوم دي نو هغه دا خبره کوي چې کله ستا تشه متیازې سپینې شوې او ته پوهېږې چې رنګ یې دغه دی برابر دی سپین چکی دی نو بیا ستا اوبو ته ضرورت نشي، ستا اوبه پوره دي. او که نه دی سپین چکی نه که تا 1 لیټر څښلي که 2 لیټر څښلي، ځکه چې دا د میټابالیزم قصه ده. بعض وخت انسان چې دی ګرم څیزونه یا ډېر زیات داسې څیزونه وخوري چې هغې کې د اوبو مقدار کم وي، وجود ته اوبه زیاتې پکار وي. بعضې وخت نه وي، بعضې وخت موسم باندې دغه کوي ډیپینډ کوي. نو دا ټولې خبرې چې دي نو د هایډریشن په حواله هم دي. د دې نه علاوه 10% چې دي نو هغه دوایانې. نو بیا به زه دا خبره کوم چې دوایانه خصوصا پین کیلرز چې کوم دي که نه د دې نه به ډېر زیات ځان ساتئ. پین کیلر د دردونو دوایانې چې څومره هم دي څومره هم ګروپونه دي نو دا ټولې ګردې د اول معده خرابوي، د هغې نه پس ګردې. نو کوشش کوئ چې لکه خپل ستاسو کم درد چې یا دغه چې هغه تاسو په ځان باندې لږ سخته تېره کوئ او په خپل امیونټي باندې کنټرول کوئ. او که نه کېږي بیا هم نو کم از کم چې د یو ګولۍ سره تاسو کم از کم 2 ګیلاسه اوبه څښئ چې هغه فلټریشن یې ښه کېږي. د دې نه علاوه لکه ما مخکې هم خبره کړې ده په خوراک باندې، په ورزش باندې، ورزشونه څنګه پکار دي، زمونږ د نشې دا څیزونه چې دي د دې نه ادراک پکار دی، پروسس فوډ چې دي د هغو نه ځان بچ کول پکار دي. او نور ډېر عوامل دي خو هغه دومره فرق نه کوي، خصوصا دا 3 څیزونه چې دي نو که په دې باندې تاسو خیال وساتئ او دا کنټرول کړئ او د وخت نه مخکې خپل سی پیپټاید ټسټ چې د وینې هغه وکئ نو زما خیال دی چې تاسو خپلې ګردې، تاسو خپل اینا او خپل ټول وجود بچ کولی شئ. ډېره مننه.